ملک د نورو برخو په رنګ سیند صوبه کې هم د امیدوارانو لخوا جمع کړی شوي کاغذونو جانچ پړتال روان دی. نو بل خوا د صوبې په سیاسي هلو ځلو کې سیټ ایډجسټمنټ او په سیاسي اتحاد هم ملاقاتونو سلسله روانه ده. د دې سره سره عوامي نشه پارټۍ کې درنه د الیکشن په اړه پارټۍ کې اختلاف هم مخې ته راغلی. په دې اړه عوامي نشه پارټۍ نظریاتي کارکنانو په نوم پرون مکاسه کې یوه جرګه هم شوې چې پکې ملیر، سرابګوټ، میکاسا، زړه سبزي منډۍ او د سفورس سیمو نه تعلق لرونکو کارکنانو ګډون کړی و. جرګې په وخت یو شپې د پارټۍ غړو پارټۍ رکنیت نه استعفا هم ورکړې او نظریاتي کارکنانو په ګډون اتحاد جوړولو اعلان هم کړی دی. خبر نیوز ته په خصوصي خبرو کې هغوی ویلي چې د انټرا پارټي الیکشن په اړه زموږ تحفظات وو کوم چې نه دي لرې کړی شوي. همدغه وجه ده چې موږ د پارټۍ نه خپلې لارې جدا کړي دي. بنیادی ممبرشپ نه چې د هغې لا تعلقي اعلان اور ودینه هم لا تعلقي اعلان استعفاګانې ټوپیانې ممبرشپ کارډونه جمع کړل. تاسو به شاید په میډیا په سوشل میډیا چلیږي. هغې نه پس لکه د مونږ د پوره ښار کې د پوره مرګرو چې کم نظریاتي خلک دی، کم د پارټۍ د سوچ او د فکر خلک دی، هغې د مونږ سره رابطې شروع کړې. نو چې هغې رابطې شروع کړې نو دا چې کومه یو سی کې زه ناست یم دا د مونږ د دې یو سی صدر د ډسټریکټ جوړ شوی دی. نو ظاهره خبره ده چې صبح کارکنان د مرګرو یې دیوال ته ودرولي دي، هغې خو د خبرې هغې سره ډیلاګ یو غم نشته دی. هغه خو سیاست نه کوي، هغه دا وایي ون مین شو چلوي. نو ون مین شو کې به ته د چا سره خبره کوي؟ بلې پارټۍ ته مونږ نه ځو، دا حقیقت ته یعنې ځکه زموږ په اړه کې باچا خان ناست دی، هغې سره مینه محبت کوو، د هغې نظریه د سوچ مونږ خلک یو. نو بلې پارټۍ زموږ د هېڅ اراده نشته یعنې. نو محبود بای زموږ مشر دی یعنې زموږ ضلع صدارت د امیدوار و زه هم ولاړم جي ایس ته ولاړم یعنې زما خپل تحفظات و هغه دغه نه کړله. اوس به انشاءالله ځینې ملګري داسې دي چې هغه مرکز سره به رابطه کوي چې کوم عیني عمل دی درخواست به ورکوي یعنې. بلخوا عوامي نشه پارټۍ سیند دریځ خپل کړی چې پارټۍ کې د عہدو تقسیم ممبرز کارکردګۍ په بنیاد کړی شوی دی او د دې لپاره د ټولو غړو اختیارونه اخیستی شوی وو. استعفاګانو په اړه پارټۍ موقف دی چې دوی استعفاګانې په سوشل میډیا ورکړي. د پارټۍ خپل یو عیني لاره موجود ده، په هغې تلل پکار وو. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.